د مدینه منورې سفر دا په احادیثو ثابت دی او یو حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي چې درې جمعتونه داسې دي که هغې له څوک سفر کوي نو اودي کې ما سوا د دغه درېو جمعتونو نه بل جمعات ته د څوک سفر نه کوي. یو په هغه درېو جمعتونو کې بیت الله دی، مسجد حرام د مکې مکرمې، او یو د بیت المقدس جمعات دی، او یو د نبی علیہ السلام د مدینه شریفې جمعات دی. ځکه د دې درېو واړو جمعتونو د نورو جمعتونو په نسبت ثواب زیات دی. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي که تاسو د جمعات متعلق سفر کوئ د درېو ته سفر کوئ، او نورو جمعتونو د سفر ضرورت نشته، خو ستا په کلي کې د جمعې جمعات هم شته او د خپل کور کلي ولس جمعات هم شته، ټول په ثواب کې برابر دي. د دې درېو جمعتونو اجر او ثواب زیات دی. باقی یو جمعات بل په مدینه شریفه کې هغې ته مسجد قبا وایي، خو هغې ته مستقل سفر څوک نه کوي، اخو چې مدینه شریفې ته لاړ نو بیا ځای نږدې دی، هغې له څوک بستره نه تړي، نږدې ځای دی، لاړ شي او بیا واپس راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې حج وکړ او د زما ملاقات ونه کړ، زما ملاقات لرانغی، من حج ولم یزرنی، حج یو که خو زما ملاقات یې ونه کړ، فقط جفانی، د ما سره جفا وکړه، وفا یې ونه کړله. ما سره که دی وصل کوي، ما سره مینه کوي، ما سره محبت ساتل غواړي، نو چې حج لراځي نو یا مخکې یا وروسته زما ملاقات ته کوي. او یو بل حدیث پاک کې راځي مدینه شریفه کې که یو سړی کوشش کوي جون پکې تیر کی او دی بیمار شي، نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د مدینه شریفه په بیماری او په تکلیف چا صبر وکړو كنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه، د قیامت پر ورځ بدل د دل د الله په دربار کې سفارش کوم او گوی به ولکو. نو مدینه منوره د پیغمبر علیہ السلام مبارک خار دی، مدینة النبی ورته وایي، خپل نوم یې مدینة النبی دی، د نبی علیہ السلام خار مدینه خار ته وایي، او مخکې زوړ نوم یثرب و. د ډېرې زمانې آباد خارو، د عیسی علیہ السلام نه 1400 کاله مخکې دا خار آباد شوی دی، د عیسی علیہ السلام نه 1400 کاله، د نبی علیہ السلام د زمانې نه تقریبا 2000 کاله مخکې. یو قوم عمالقه، کم قوم چې په مکه مکرمه کې اوسېده، د هغې څه جګړې جوړه شوې یو بل سره، نو بعضې خلک یې وویستل د مکې مکرمې نه، نو دوی لاړل هجرت یې وکړو، د مدینې منورې چې موجوده کم وطن دی دلته آباد شو، عمالقه. ځکه دې کې اوبه م وې، دې کې فصلونه مو بوټي مو، نو دغه عمالقه پکې د عیسی علیہ السلام نه 1400 کاله مخکې آباد شو، لومبې خلک یې همدغه و. او د هغې مشر چې و د هغه نوم یثرب و، نو د دې کلي نوم هم یثرب شو. بعض علما خدا وایي چې سره بیماری ته وایي، دې کې چې به څوک اوسېدل خامخا به بیماري وه، بیماران به و، رنګونه به یې زیړ و، نو ځکه ورته یثرب وایي. خو تاریخ وایي چې مشر نیکه د عمالقه چې کوم هلته آباد شو د هغه نوم یثرب و، د کلي نوم هم یثرب شو. بیا څه زمانه پس دا عمالقه ډېر مضبوط خلک و، جابر، او دی شرک اختیار که مشرکان شو. د موسی علیہ السلام دور چې راغی او کله رب العالمین موسی علیہ السلام د فرعون د پنجې نه خلاص که او فرعون او د هغه قوم هلاک شو،
نو الله پاک موسی علیہ السلام ته حکم وکړ چې اوس د عمالقو سره جهاد وکړه. د خپلو امتیانو ته ووایه، د یهود بني اسرائیلو ته، یهود به ورته وي چې د هغې سره جهاد وکړي. نو حضرت موسی علیہ السلام دا خپل قوم اولیږه ځای په ځای چې کوم ځای عمالقی لاول دعوت ورکې، نو که په ما ایمان راوړي خو پرېږې دی، او که په ما ایمان نه راوړي نو مړی کې قتل یې کې. نو د موسی علیہ السلام یوه ډله د یهودیانو د بني اسرائیلو هغه د مدینې منورې په طرف راله، او په مدینه شریفه کې چې څومره عمالقه و لاول یې وله دعوت د ایمان ورکه. هغې وي مونږ چې ته موسی منو. اخو ډېر پهلوانان درانه خلک و، کلک غټې غټې باډۍ وې. هغې بني اسرائیلو یهودو ورسره جګړه وکړه، دغه عمالقې ټول مردار کړل، مدینه شریفه یې خالي کړه. او د هغې په ځای هغه یهود بني اسرائیل په مدینه شریفه کې هغې هغه ځای نه قبضه کړله او هغې پکې اوسېدل شروع شو. دی دویم قوم و د مدینې شریفې. درې قوم او درې قبیلې د یهودو دلته اوسېدلې. یو ته به بنو نذیر وې، یو ته به بنو قریظه وې، او بل ته به بنو قینقاع وې. دا یهود چې څومره رالل او په مدینه شریفه کې دیره شو، دا د موسی علیہ السلام په حکم چې لاړ شي عمالقه سره جهاد وکړي. عمالقه څه په خیبر کې وو، هغې سره جهاد وکړه، هغې مړه کړل. نو بعض یهود په خیبر کې دیره شو. هغه دا یهود نو لکه دا اوس چې کوم دي، د موسی علیہ السلام امتیانو بني اسرائیل به ورته وی د موسی علیہ السلام صیب تابعدارو او سوچه خلکو، پاک مؤمنانو. نو چې عمالقه به کوم ځای مردار کړل، نو په هغه ځای به د موسی علیہ السلام دغه امتیان دغه بني اسرائیل یهود آباد شو. څه په خیبر کې آباد شو، څه په مدینه شریفه کې آباد شو. بیا یو زمانه کې په یمن کې یو لوی بند و، ډیم ورته وایي، لکه زمونږ د توربیلې دا ډیم چې دی، یا د ورسک ډیم. خو دا ډیمونه خو بجلي ته جوړېږي، او د هغې ډیمونو نه به پټي سیرابېدل، نهرونه به یې تیستل. هغه بند وشلېده. قرآن حکیم کې الله ذکر کوي په صورت سبا کې، په هغې خلکو الله قهر و غضب راویسته، نو هغه بند یې ورته وشلو. نو هغې کې څه خلک مردار شو، مړه شو، کافر. او بعض خلکو وطن پرېښود، ځکه وطن جبه شو، اوبه شو، هجرتونه یې وکړل. نو یو دوه قومه رالل دې مدینې شریفې ته، او د دې یهودو نه مطالبه وکړه چې تاسو مونږ له ځای راکې، مونږ به ستاسو په دې ګاونډ کې دلته کې چې کومه ځمکه ستاسو نه فالتو وي هغې کې به مونږ اوسېږو، مونږ به پکې آباد شو. هغې ورته ویې ډېره ښه ده. نو دوه قومو، یو ته به اوس وې، بل ته به خزرج وې. دا دواړه قومونه رالل او د مدینې شریفې د هغې بني اسرائیلو یهودو په خوا کې آباد شو. عمالقه ختم شوي، اوس پکې یا یهود اوسېږي او یا پکې دغه یمنیان اوسېږي، اوس او خزرج. یو زمانه کې یو بادشاه تبع د هغه نوم، هغه راغی په دې مدینه شریفه په دې یثرب یې حمله وکړه. د دې د خلکو ورته وویې د یهودو او د اوس او خزرج چې ته به مونږ سلام لکې، مونږ ستا اسم تابعدار یو، او یو کس مشر که بس مونږ به د هغه تابعداري کوو. نو هغه وله خپل یو کس ورکوې، دا مې در باندې مقرر کړ، دی به ستاسو ګورنري امیر به یي. ډېره ښه ده. تبع بادشاه چې کله واپس لاړ، او دې د یثرب خلکو د مدینې شریفې خلکو ته پته ولګېده چې بادشاه خو لاړ، نو هغه خپل ګورنر یې مړ کړ، چې بادشاه پې کوم مقرر کړ. تبع بادشاه ته پته ولګېده، نو هغه یو لوی لښکر تیار کړ، په مدینه رالل حمله یې کړو. چې راورسېدل د مدینې شریفې نه بهر یو ځای کې خیمې ښخې کړې وو، خپله ټکانه او ځای ونیو. د ده په دې لښکر کې بعضې پوه خلک و، عالمان و، هغې وله رالل، ورته یې وی بادشاه سلامت لږ صبر وکړه، حمله مه کوه. ولې؟ وی مونږ ته اندازه ولګېده، مونږ ته پته ولګېدله دا ډېر مبارک کلی دی او مبارک ښار دی، او په دې چې چا حمله کړې ده نو هغه برباد شوی دی، تباه شوی دی.
نو ګورې که دې عمله وکړه په دې کلي په دې خلکو اسې نه تکلیف درته ونه رسي وی دا ولې مبارک کلی دی وی دا نبی آخر الزمان چې کله پیدا شي دې کلي ته به هجرت کوي هغې خپلو مولیانو ته ووی تاسو پوره تحقیق وکړئ هغې وګرځېدل د دې علاقې معلومات یې وکړل او په خپلو کتابونو کې د نبي علیه السلام صفات راوویستل او بیا ټول په شریک رالل او بادشاه ته کېناستل وی صاحب مونږ ټیک ویلي دي مونږ ته پوره معلومات دي دا هم هغه علاقه ده چې د آخر زمانې پیغمبر به ورته هجرت کوي د مدینې شریفې هغه وخت کې به ورته یثرب به مشران یې راغونډ کړل وی تاسو زما جانشین وجلی دی زما خو اراده دا وه چې تاسو باندې حمله کوم خو د دې کلي د برکت ته درته غږ نه کوم څه مو خیال دی وی بس صاحب مونږ نه غلطي شوې ده مونږ له بل مشر مقرر کا نو بیا دغه بادشاه یو مکان جوړ کړ په مدینه شریفه کې یثرب به ورته وي ډېر اعلی مکان مزیدار او په د خپلو علماو کې یو عالم په هغه مکان کې کېنو او دې خلکو ته وی چې دا به مشري او هغه عالم له یو خط ورکړ د نبی علیه السلام په نوم د بادشاه هغې کې نبی علیه السلام ته یو پیغام پرېښود چې زما خو دې کلي خلکو زما یو سړی وجلی دی ما وله مشر مقرر کړی دوی مړ کړ ما پې حمله کوله خو ما ته د خپلو علماو چې دا ده ستا د هجرت ځای دی نو ما صبر وکړه غږ مې ونه کړ تاله مې یو مکان جوړ کړ نبي علیه السلام ته خط لیکي دا ما تاله جوړ کړ او زه دا امید لرم که زما په وخت کې ته رالې نو زه به در باندې ایمان راوړم او که زما د وخت نه وروستو رالې نو زما در باندې غایبانه ایمان دی دا مطالبه در نه کوم چې د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې زما سفارش کوي هغه کوم عالم چې هغه مکان کې کېنه وغلی هغه خط ورکړه وی که ستا په جمدې وم خو ما ته به اطلاع راکړې زه به راشم او که زما نه پس دا پیغمبر راغی او ته جمدې وي دا خط به وله ورکړې او دا مکان به ورته خوشې کې دا د هغه دی او که چرته ستا په وخت کې رانغې نو دا خط بیا خپلو بچو له ورکړه هغې ته دغه وصیت وکړه او بچو ته دې ووایه چې هغې خپلو بچو ته وصیت وکړي چې دا خط دغسې ستا په نسب کې رو رو چلیږي او دغې د آخر زمانې پیغمبر ته ورسېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې شریفې ته تشریف راوړو دغه ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کوم کور کې اوسېده د هغه مکان چې کله نبی علیه السلام هغې کې ورننوته او مکان ته نو ابو ایوب وفا الوفا لیکلي دي ابو ایوب انصاري ولا خط ورکړ وی صاحب دا ما ته خپل پلار پرېښی هغه ته خپل پلار هغه ته خپل پلار هغه ته خپل پلار ان دا خط والی وګوره نبی علیہ السلام مبارک ډېر خوشحاله شو اصل کې الله تعالی دا مخلوق ته ښیي چې په پیغمبر علیه السلام د چې احسان راوونه څوک دا ونه وي چې پردي کور ته هجرت وکړي د خپل کور و مخکې نه وله تیار شوی او د نبی علیه السلام د برکت نه پکې ډېر خلک اوسېدل نو دوه قوم اوس او خزرج د یمن نه رالل پکې اوسېدل او یهود پکې د مخکې نه اوسېدل عموما به د یهودیانو او د دې اوس او خزرج په منځ کې جګړه هم کېده خو دې یهودیانو به د اوس او خزرج ته وی دې قومونو ته وی د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی دې صفت دی دې صفت دی دې صفت دی د نبی علیه السلام صفتونه به ورته کول او چې کله م راشي نو مونږ به پې ایمان راوړو او مونږ به ورسره ملګري کېږو تاسو به ختمو پرېږدوم نه نو د اوس او خزرج دې قومونو خو د پیغمبر علیه السلام صفت اورېدلو زمانه داسې وشو چې د دواړو جهان مبارک سردار مکه مکرمه کې تشریف راوړو او بیا نبوت ملو شو او د نبوت په 10 کال باندې په مینا کې جمر عقبه ورته وایي دا چې کوم اوس خلک ورته غټ شیطان وایي دې سره خوا کې یو غونډۍ اوس نشته ختمه شوې ده د هغې غونډۍ لاندې د مدینې شریفې یو 6 کسه راغلي وو نبی علیه السلام وله دعوت ورکړه د ایمان هغه الله مسلمانان کړل هغې ځان سره کال له نور راوستل 12 کسان شو بیا هغې له نبی علیه السلام د ایمان دعوت ورکړه هغه مسلمانان شو هغې ځان سره په 3 کال 2 کسان راوستل د هغې غونډۍ لاندې نبی علیه السلام د شپې هغې لم د ایمان دعوت ورکړه هغه 2 الله مسلمانان کړل او هغې 2 کسانو بیا نبی علیه السلام له دعوت ورکړه وی د الله رسوله
دلته تا ته او ستا ملګرو ته لوی تکلیف دی، د مکې مشرکان درته ضرر رسوي، ته مهرباني وکړه مدینې شریفې ته زمونږ یثرب ته، هغه وخت کې به ورته یثرب وي، هجرت وکړه، هلته راشه، مونږ به دې قدر کوو، مونږ به دله امن درکو، ته به هم محفوظ یې، ستا ملګري به هم محفوظ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره خپل بعضې ملګري ولېږل، ویې زه یو څو ملګري در سره لېږمه، هغوی به راته دین هم وښیي، مونځ به هم درته وښیي، او زه به یو موقع ګورم، په هغه موقع باندې به زم در سره بیا هجرت وکړم. یو څو صحابه کرام یې ولېږل. په مدینه شریفه کې یو صحابي اسعد ابن زراره رضی الله عنه، دی په مکه مکرمه کې مسلمان شوی او په نبی علیه السلام ایمان راوړو. وی ستا په کور کې به دا دیره شوي، ډېره ښه، د هغه په کور کې یو څو صحابه کرام دیره کړل، هغوی به خلکو ته قرآن ښو، څومره قرآن نازل و، مونځ به یې ورته ښو، ښه اخلاق به یې ورته ښول، ښکلې عقیده به یې ورته ښوله، ګناهونه به یې ورته ښول چې دې نه ځان وساتئ. جناب چې دوی دا شی شروع کړه، د مدینې شریفې خلک راغونډ شو، هغوی میټینګ شروع کړه چې کوم مسلمانان شوي نو، څوک پکې مسلمان و ډېر ځای، هغوی وی یاره د بار نه څوک خلک راغلی دی او څه نوې غوندې دین یې شروع کړی دی او زمونږ زوړ دین پسې خبرې کوي، د دې مخنیوی پکار. کوم ځای لکه دا خلک دیره دي؟ وی دا د اسعد ابن زراره په کور کې دیره دي. دار بني ساعده ورته وي، په هغې کې دوی میټینګ وکړو. دار بني ساعده اوس هم شته، کور نشته، خو د هغې په دی د کجورو څه بوټې شته دی چې سړی د جومات نه په مغربي جانب باندې وځي، د جومات مغربي او مشرقي جانب داسې جبل سلع طرف ته پکې یو باغ دی، د کجورو بوټي دي او داسې نور څه بوټي موټي هم پکې دي، هغه کور نشته خو هغه میدان شته، هغې پورې تقریبا اوس جومات رسولی دی. نو میټینګ یې وکړه چې د دې مخنیوي کوم ځای ډېره دي، وي دا خلک ځان ته مسلمانان وي دا د اسعد ابن زراره په کور کې ډېره دي. یو نوجوان کس و اسید ابن حزیر، هغه وی زه ورځم، د دې اسعد ابن زراره سره زما تعلق دی، دی پوه وم، که پوه نه شو بیا به ورسره جګړه ډېر ښه دی ورغی، دروازه یې ورته وډبوله، هغه وله راووته، هلکه اسعده زه خبر شوی یم چې تا د مکې نه څه خلک راوستی دی او څه نوي دین یې شروع کړی او زمونږ د زوړ دین بد وی، زما دوست دی اشنا مې زه در راغلی یم او منت درته کوم چې دا خلک وشړه، او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلوه دی، او که دې ونه شړل نو وروره ګورې زما را سره تعلق دی، خو دا هم در پاتې، زه به د قوم ملګری. اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی ملګريه، داسې د خلکو په خبرو عمل مه کوه، راځه چې دې بوځم هغه سړي وګوره، نو که خراب وي ته یې رخصت که، او که څه سم خلک یې نو ولې را باندې بې ځایه بې ګناه خلک شړئ. وایي دا خو ډېره سمه خبره چې کور ته ورسره ننوته. نو په دې مسلمانانو کې چې نبي علیه السلام ورسره لېږلي و، مشر صحابي چې په دواړو سترګو نابینا و، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، هغه ته وی لږ د قرآن شریف تلاوت ورته وکړه، هغه ورته د قرآن حکیم تلاوت وکړه. اسید ابن حذیر چې دا تلاوت واورېد وی دا څه شی دی؟ وی دا زمونږ قرآن دی، دا الله کلام دی، زمونږ په خپلې پیغمبر یې نازل کړی دی زمونږ د هدایت دپاره. وی ستاسو د دین څه نوم دی؟ وی اسلام. پیغمبر هم څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی بس دا کلام ما چې ته ما نه اورېدل، ما ته ستاسو دا دین رښتونی دین ښکاري، زه ستاسو دین کې داخلېږم، څه چل به کوم؟ وی بس نور خو څه چل نشته، دغه کلمې شهادت به وایي، مونږ له به لاس راکړې. وی دی خوا که لاس یې وله ورکړو، پروردګار هغه اسید ابن حذیر مسلمان شو. مسلمان شو، لاړ اوس هغوی میټینګ کې ناست دي، په سوونو زرګونو خلک دي، ورغی وی څه چل دی وکړو؟ یاره وی خو ډېر ښه خلک دي، پاکان نیکان، ښکلې خبرې کوي، د بدو نه خلک منې کوي، زه خو یم ملګری شو. وی الک وی که نه پوه نه شوې، دماغو دې کار ونه کړ. مشر پکې پاسې سعد ابن عباده، دا د خزرج قبیلې سردار، د یو قوم غټ سردار و ملک. وی زه ورځم او دا اسعد ابن زراره زما د ماما زوی دی، زه پوه یم، او که پوه نه شو بیا ماماتوب ورسره پاتې ستاسو ملګری دی. چې راغې دروازې وډبوله، اسعد وله راووت، ماما زویه زه خبر شویم چې تا د مکې نه څه خلک راوستلي ځان ته مسلمانان و،
او څه نوي دین یې شروع کړی دی او زمونږ دین پسې خبرې کوي. قوم ستا خلاف بلوه دی او لوی میټینګ دی زره العالم، او د قوم مقابله نه ته کولی شې او وروره نه یې زه کولی شم. دا خلک وشړه، که نه شړې ګورې بیا به ما نه ګیله نه کوې، ته مې د ماماز وې خو د قوم مرسته به کوم، تا ستا مرسته نه کوم. هغه ورته وی د ترور زویه داسې کار دی چې داسې اورېدو والا خبرې پسې مه ځه، راشه خلک په خپله ووینه. که خلک خراب وي ستا ته اجازت دی زما د کور نه وشړه، او که خلک ښي نو ولې راباندې بېګناه مېلمانه شړئ؟ وی ډېره ښه ده چې کور ته دننه کوم. هغه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته یې ویلې د قرآن شریف تلاوت وته، هغه قرآن زده کړی د چا نه؟ د رسول الله مبارک د پاکې خولې نه زده کړی، او مبارک صحابي قسم په خدای. یو ځل نبی علیہ السلام کافرو سره ناست و دی راغی، نبی علیہ السلام کافرو سره څه خبرې کولې او دی راغی وی الله رسوله ما ته څه وښایه چې تا ته الله څه ښولي دي. نو نبی علیہ السلام مبارک یو فوټې مزاج درون شو چې د الله بنده لږ وروسته به راغلی وي که نه. زه دوی سره دې وخت کې لګیم دی کافرو له دعوت ورکوم چې دا مسلمانان شي، نو منځ کې رالې خبرې دې پکې وکړې، نو زمونږ هغه ټوله سلسله د خبرو دې بدله کړه. نو فوراً قرآن حکیم کې الله آیت نازل کا عبس وتولى ان جاءه الاعمى. ګوره د الله رسوله چې دا ړوند راغی، ړوند اعمى، نو تا تندې مبارک را ګونجي که او مخ ته تې واړو، دې خو دې له راغی چې ځان پاک کي، او دغه خبیثان خو به یا مسلمانېږي یا به نه مسلمانېږي. دا دې ولې وکړل داسې؟ نو چې بیا به کله دا نابینا دا ړوند صحابي راغی، نو نبی علیہ السلام مبارک به ورته د خپل ځای نه پاڅېده او ورته به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، هر کلی دی هغه چاته چې د هغه په حق کې د خپل رب ملامته کړی دی. داسې مبارک صحابي. د الله خوښي خو په دولت او په مال او په جیداد نه ده، ړوند نابینا د خپل حبیب یې پې ملامته کړ چې ولې د ده نه مخ واړه. ځان پاک کوي، دین زده کوي، او دین زده کړې والا خلک چې څوک الله دین زده کوي، قرآن زده کوي، ځان پاک کوي، دا د الله خوښ خلک دی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی، دا خلک وي کامیاب دی. نو چې هغه ورته قرآن شریف تلاوت وکړه، سعد ابن عباده خو مشر و بوډا سپینګري د قوم مشر، وی دا څه شی دی؟ وی دې ته قرآن وایي. قرآن څه شی دا زموږ په پیغمبر الله نازل کړی، د الله خبرې دي. وی ستاسو د دین څه نوم دی؟ وی اسلام. اسلام کې څه دي؟ وی موږ دا خبرې کوو، زموږ ښکلی پیغمبر دی، دا صفتونه دي. وی په دې دین کې به موږ څنګه داخلېږو؟ وی نور څه نشته، دغه کلمه شهادت به وی موږ له به لاس راکړې. وی لاس را دې خوا کا. هغه سعد ابن عباده رضی الله عنه الله مسلمان چې مسلمان شو، دا ګورې د نبی علیہ السلام معجزه ده. مخکې نه ورته الله لاره وارئ چې مسلمان شو، لاړ خپل قوم ته. قوم ټول ناست دي، زرګونه ګورې تاریخ لیکي. دې ورته ودرېد، وی ای قومه. قوم خو وی چې دی راغی او اوس په مونږ ته وایي چې راځئ چې پې ورځو. وی قومه زه څنګه یم؟ وی ته زمونږ سردار یې. وی زه لیونی یم که روغ؟ نه نه صاحب ته خو زمونږ مشر یې، عقلمند انسان یې. وی که زه یو فیصله وکړم زما به فیصله ومنې؟ وی صاحب حکم کوه، زمونږ تورې به تا سره یې بس نږدې چې ته څه وایې مونږ منو. قوم خو یې دې وایي چې راځئ چې پې ورځو. د خلکو خو د انقلاب خوښي زندهباد. وی زه لاړم، هغه سړي مې ولیدل، د هغې خبرې مې واورېدې، د هغې کلام مې واورېد. دوی چې د چا تابع دي، دا هغه پیغمبر دی چې یهود یې ګورې مونږ ته یادوي، او راځئ چې پې مونږ ایمان راوړو. یهود به په ایمان راوړي چې دی راغی، مونږ پې مخکې کېږو. رښتونی خلک دی. زه خو یې ملګری شوم او تاسو ته مې یم چې تاسو هم د دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ، ملګري شئ. په هغه دارې بني ساعده کې چې څومره په زرګونه خلک وو، په یو ټک رب العالمین ټول مسلمانان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته فضا واروه، بعضې منافقینو پټ پټ، بعضې سردارانو هغې غږ نه شو کولی، هغې یارېدل چې دا خو زمونږ بادشاهي لاړه ختمه شو چې دی راغی. او نور چې څومره د مدینې شریفې خلک وو، داسې خشته مسلمانان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړه، نو د مدینې منورې بالایي علاقه د عوالیم ورته وایي، قبا ورته وایي، هغې له راغی. په هغې کې نبي علیه السلام دیره شو. هلته د قوم مشر و، کلثوم د هغه نوم و. هغه ورته وی صاحب زما به میلمه یې او څو ورځې. وی ډېره ښه. نبي علیه السلام یې میلمه کړ.
او بیا چې میلمې که نو د نبی علیہ السلام کار خو دین دی نو هلته یې د جومات شروع وکړه وی راځه یو جومات جوړو لږ ځای راکړه چې جومات دله جوړ کړم هماغه کلثوم ورته وی صاحب دا زما ځمکه ده زما پټی دی دې کې جومات جوړ کړه په هغې کې نبي علیہ السلام مبارک په خپله به تیږې راوړې صحابو به هم خدمت کو په خپله به هم خدمت کو یو سړی یو صحابي فرمایي یو غټه تیږه نبي علیہ السلام روچته کړې وه وی زه ورغلم وی ما ته یې هغه تیږه اخېسته وی چې ما لې راکړه صاحب تا به ستړي کې زه به اوچته کړم وی ته خو زما نه مضبوط نه یې زه یې وړی شم که نه چاله به یې تیږه نه ورکوله او که چا به ته کاڼې واغېشت زر به یې بل را واغېشت یو ډېر خشته مزېدار جومات یې جوړ کړ اوس د هغې په دې یو اعلی قسم جومات جوړ دی مزېدار مسجد قبا ورته وایي قرآن حکیم کې الله صفت کړی دی لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین دا لومبي جوماتو چې د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو لاسو د هغې بنیاد کېښود دې نه مخکې خو د بیت الله جومات بیت الله او مدینه منوره کې جومات لا نو جوړ دا لومبي جومات څوارلس یا څلېرویشت ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبا کې دی رو بیا د قبا نه را روان شو مدینې شریفې ته دا چې کم یثرب ورته وایي تقریبا 3 کیلومتره خو نن سبا خو ته یو علاقه ده نو چې را روان شو صحابه نو مدینه منوره کې جشن اخترو په دې لارو او په دې کوڅو کې ورته خلک ولاړ دي ټوله لار باندې استقبال دی چې په کومه لار نبی علیہ السلام مبارک راځي بوډاګان زلمی تر دې حده پورې چې ماشومان تمبلونه راغشتي دي هغې تمبلونه وایي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی دا بره درونه په موږ د 14 سپومې راوخته او هغې پورې په موږ د الله شکر لازم دی چې موږ یې شکریا ادا کړو تر څو چې دنیا جم دی موږ به د الله شکریا ادا کړو داسې یو صحابي فرمایي زنانه په کوټو ناستې وي زنانه په دیوالونو سرونه اوچت کړي څوک په باغونو کې ناستو یهودیان راغلي و هغې ورته ناستو تماشې ته او د مدینې منورې د ماشومانو تمبلونه وال زنانه ځکه دی لومبې نبي علیه السلام مبارک ولید دې نه مخکې نه ولیدې وی قسم په الله صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې داسې جشن و چې ما په دې خپلو سترګو داسې خوشحالي چېرته نه ده لیدلې او دا دنیا روښانه وه دا فضا رڼا وه وی 2 ورځې مې یاد لري هغه صحابي فرمایي یو هغه ورځ چې نبي علیه السلام مدینې شریفې ته راغ نو وی مدینه شریفه داسې رڼا وه لکه ته به چې د انور پکې راکوز شوی دی او یو هغه ورځ چې د دواړو جهانو مبارک سردار وفات شو وی مدینه منوره داسې ښکارېده لکه چې پکې د تکې تورې شپې تیاري وی دا 2 ورځې به مې وی یېرې نه شي جشنو زنانو به د یو بل نه مخ چې وګوره مونږ وګورو چې دا څوک دا څنګه دی ماشومان به نبي علیه السلام د ماشومانو نه تپوس کو وی بچې تاسو ولې راغلی یې وی زمونږ در سره مینه ده د الله رسوله وی ستاسو زه خوښ یم وی او زمونږ ډېر خوښ یې وی ګورې زما هم خوښ یې ښه زما هم در سره مینه ده نو په دغه استقبال کې په دغه جلسه او په دغه جلوس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه شریفې ته راغی او د جمعې ورځ وه ده د جمعې په ورځ یو ځای کې بنو سالم قبیله ورته وي په هغې کې د جمعې مونځ هم وکړ هلته یو جومات جوړ دی مسجد جمعه ورته وایي چې مدینې شریفې ته راغی اوس لوی مشکلات پیښ دي مشکلات دا دي یو سردار وایي صاحب ما سره به میلمه کېږي بل سردار ورته وایي صاحب زما به میلمه بل سردار ورته وایي صاحب زما به میلمه نبی علیہ السلام پریشان دی چې اوس د یو کس میلمه کېږم نور خفه کېږي فورا اعلان وکړه وایي زما دا اوښه پرېږدی بس جوده چې کوم ځای کې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور و هلته کېناسته خو چې څنګه کېناسته نو زر پاسېده ایساره نه شوه او داسې لږ چکر یې وګرځېده او بیا هغه ځای لړاله هغه ځای بوی کړ نو پې کېناسته نو چې کېناسته اوښه نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه زر سامان کور ته په منډه وتښتو سامان یې د نبي علیه السلام د اوښې نه کوز کړ زر یې وتښتو وایي صاحب فیصله دې کړې وه اوښه زما د دروازې مخکې سم لاسته زما به میلمه وایي بلکل ټیک نبی علیه السلام مبارک هغې کره میلمه شو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کا او تقریبا
52 سوره دی 52 سوره دی نبی کریم شپږ میاشتې مې یادوي نبی علیہ السلام د دوی کره میلمه په هغه څونه مینه وه نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی چې زه به لاندې یم ته به بره ما له میلمانه راځي نو چې زه بره یم نو زنانو د پاسه به بیا میلمانه ما له بره راخېږي وی صاحب ټیک نو د شپې دی اوس او ښځې بره دي نو دې ښځې ته وایي ښځې غلطه مو کړه ولې وی نبي علیہ السلام به لاندې مونږ به د پاسه ولاړ یو هم غلطي وکړو نو یې څه چل وکړو وی سهار نه به ورته وایو نبي علیہ السلام به برې مونږ به لاندې یو وی د سهار غم به سړي وروستو کېږي او نن شپه به څنګه چل کوو اصله زمونږ د خپو لاندې چې د نبي علیہ السلام نه راکوچو چې دروازه یې وکړه نبي علیہ السلام مبارک ودو وربندو اوس پته هم نه لګي چې کوم ځای کې نبي علیہ السلام اوده دی هغه به په ځمکه سم لاس تړلو نو یو ګوټ کې به ودرېدل وایي ښځې دلته به نی نو بیا به اچرې بل ګوټه لاړ شو چې نه دلته چې دم لاس دی نو بل یاره بیا څه نه چې دلته زمونږ د خپو لاندې چېرته نو ټوله شپه په دیوال پورې تېره کړه یاره دیوال خوا کې خو به نی خامخا دلته به شپه تېره کړو او لا وی د مزې خبره بله دا وه چې یو ټیم کې اوبه وې نو هغه ټیم ته واوړېده چې ټیم ته واوړېده نو دوی پریشانه شو چې اصل د اوبه چې د نبي علیہ السلام ونه څڅېږي نو یو څادر ښځو خاوند سره و یخني وه مدینه منوره کې اکثر یخني وي هغه څادر یې راواغېست په هغه اوبو کې ومنډل چې د اوبه راکاږي چې د اوبه په نبي علیہ السلام ورتوی نه شي نو شپه دواړو په یخه یخنۍ کې دیوال پورې جوخته تېره کړه سحر وختي راکوز شو نبي علیہ السلام ته د الله رسول دا کار رانه نه کېږي وی نه خیر دی زما د طرف نه تاسو ته اجازت دی خو که زه بره یم خلک راځي بره راخېږي تاسو بار وخت په ډډه کېږئ تکلیف پیدا بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بعض صحابه کرامو کور ورځی وقف کړو دا چې کوم ځای کې اوس نبي علیہ السلام مبارک قبر دی زیارت مزار مبارک دقه ځای ته نبي علیہ السلام بیا را منتقل شو خو چې مدینې شریفې ته راغی نو بیا لومبې جومات جوړ کړو چې کوم ځای زمونږ خلقو الاول کورونه جوړ کړو چې یو ځای کې ځای نه ول نو بیا به سوال کوو جومات ته لږ ځای راکې یو مرله راکې یو دو مرلې راکې کټ په دغه په غاړه واچو چندې به ولغوړو نه چې الاول کورون له ځای اخلي جومات له مخکې واله د الله کور له مخکې واله نه بیا د الله د کور ځای نه مونږ سره نبي علیہ السلام مبارک چې څنګه ډېره شو فورا یې وی جومات به جوړو وی دا ځای مې خوښ دی جومات دا چا دی یو دوی یتیمانان وی سید دا د هغوی دی وی چا سره اوسېږي فلانکي صحابي سره هغې راوغوښته وی دا را باندې خبس کړه دې یتیمانانو له په بار خشته مزېدار بل ځای والو وی نه صاحب دا زمونږ یتیمانان دي دې له مونږ ورکوو او دا خیراتي ستا شو وی نه خیراتي نه قبلو پیسې به وله راغونډو خیراتي نه قبلو دا خو یتیمانان ماشومان دي هغې له پیسې ورکړې بل ځای پې وله واغېسته او هغه ځای د جومات دپاره وقف کړه هغې کې د کجورو بوټي وغې ووال غاړو ته یې څانګې مانګې کېښودې او د جاهلیت د زمانې د مشرکانو پکې قبرونه هغې یې غاړوکې مډوکې وویستل بارې چې تخښ کړل او هغه ځای اوار کړ او بره پې د کجورو د څانګو او د کجورو تنې ودرول یو سفر یې جوړ کړ د پاسه پې خټه مټه نه و چې باران به شو څڅېده به هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم جومات جوړ کړ او د جومات سره خوا کې یې ځان له کور جوړ کړ لومبې نبي علیہ السلام مبارک دوه کورونه جوړ کړي یو یې بیبي وه حضرت سوده رضی الله تعالی عنها هغې له جوړ کړی او بیا عایشه صدیقه رضی الله عنها په نکاح واغېسته نو دویم کور یې د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها دپاره جوړ کړ او چې بیا به کومه بیبي سره د نبي هم نکاح کېدله نو ورسره به یې خواښ کې یو کور ورته جوړو چې څومره د مسجد نبوي مبارکه دا دغه جانب د مشرقي طرف ته دا چې کوم طرف نه نور راخېږي دا ټول د نبي علیہ السلام مبارک د بیبیانو کورونو او بیا خوا کې ورسره متصل خوا کې دا څه ورته وایي چې دا جانب شمالي هلته کې د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کور جومات یې جوړ کړ جومات څومره مبارک جومات په مخ د ځمکه حضرت امام مالک رحمت الله علیه مذهب دی هغه وایي د مکې مکرمې نه د مدینې منورې ځمکه وي بهتره ده غوره او نبی علیہ السلام ورته دعاګانې کړي صحابه پکې ناجوړه شو بیماران شو حضرت بلال رضی الله عنه بجلل
څه به بیا وه او مکه به یې را یادوله وی بیا به هغه وخت راشي زه به مکه کېمه او د مکې هغه غرونه او د مکې هغه بوټي به بیا زه ووینم نو عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وویل الله رسوله صحابه تنګ دي بیماران دي نبی علیہ السلام مبارک دعا وکړه وی الله د مدینې منورې دا بیماری لرې کړي خدای جحفې ته ورسوله کړي د شپې خوب ولید صحابه یې راغونډ کړل وی ما ته الله بېګا یو خوب وښو وی یو توره ښځه ببرسرې د مدینې شریفې نه ووته او جحفې ته لاړه د الله رسول څه تعبیر دی وله وویسته وی دا د مدینې منورې هغه مرض و چې الله تعالی دې نظر کو جحفې ته یې بوت باز د هغې نه پس ټیک شوه مدینه منوره بوهوا مزیداره نوم یې ورته بدل کړو یثرب به ورته نه وی اوس به ورته مدینة النبي وایې د نبي علیه السلام مبارک شهر او ښار د هغې نه پس صحابه پکې خوشحاله او دعاګانې به یې وکړې وی الله ابراهیم علیه السلام د مکې مکرمې دپاره دعا کړې ده او زه د مدینې منورې دپاره دعا کوم یا الله د مکې مکرمې دوچن برکتونه مدینې منورې له ورکړې دا دعاګانې به یې کول یا الله د دې د خوراک څیزونه هغې کې برکت پیدا کړي الله موسم یې خوشګوار او مزیدار کړي او الله چې او بیا اعلان وکړي چې څوک دلته مریض شي او بیمار شي او په بیماری صبر وکړو د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې ګوی کوم او سفارش کوله کو او بلکې فرمایي وی که مرګ هم خوښي په مدینه کې ځان لږ ورې مرګ مقرر کړي یعنی مدینې نه مو چې سړی بیمار شي هم هلته به مړه شي او چې څوک په مدینه منوره کې مړ شي مسلمان نبی علیه السلام فرمایي د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې د هغه له سفارش کوم او ګوی بوله کو نو مدینه شریف واقعي خوشګوار او خشته او مزیدار وطن جومات چې جوړ شي جومات څومره مبارک یا خو نبی علیه السلام مبارک په خپلو لاسو دوباره بیا جوړ کړی دی چتې پې واچو مزیدار او وسیع بیا حضرت عمر رضی الله عنه لغونې فراخه کړ بیا حضرت عثمان رضی الله عنه پکې ډېر زبردسته ګلکاري وکړه یو د غټه غټه تیږې به یې راوړه او هغې نه ستنې جوړې کړلې او د هغې نه پس تر ننه پورې پکې د مدینې منورې په جومات کې د خوبصورتۍ سې نخرې کېږي بیا موجوده تېر شوي بادشاه شاهفهد چې په جومات کې کوم حسن پیدا کړ او فراخ یې کړ ایئر کنډیشن یې پکې ولګولې د سړي زړه ورته دعا د ترکه یو بادشاه تېر شوی عبدالمجید او سلطان مراد هغوی پکې په خپله زمانه کې دا زوړ جومات چې کوم د نبي علیه السلام مبارک دی د هغوی د لاس جوړ دی ډېر خشتبره واړه واړه ګمبتونه دي د نبي علیه السلام مبارکه روزه ده د هغې د پاسه شین ګمبت دی باب السلام د پاسه یو شنه مناره لګولې ده دا ټول هغه جوړ کړي د ترکو د هغې بادشاه او مبارک زینه نبی علیہ السلام مبارک بخپل یو حدیث کې فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه وی زما د کوټې او زما د منبر په منځ کې چې کومه علاقه ده دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده نو علما لیکي وی چې سړی هغه ځای ته لاړ شي 2 رکعته لمونځ پکې کوي نو دا دې ووایي چې یا الله په دنیا کې د جنت باغچې ته راوستم دا ستا فضل و الله تعالی په آخرت کې من د جنت باغچه نصیب کړي دا دعا د الله نه وغواړه واقعي د 2 رکعاتو ځای مونتلو وخت درته نه میلاوي 2 رکعاته چې کې ډېره ګرانه باندې به کې د شلو مونځګزارو مخکې به تېرېږي شلو خلکو انتظار به کوي یو کس پسې بلا خلک ولاړي چې دې پاسې چې د 2 رکعاته مونځ وکړم چې دې پاسې زه 2 رکعاته مونځ وکړم ځای لږ دی او عاشقان ډېر دي محبتیان ډېر دي او پکې بعض ستنو باندې خو هغه ستنې لکه د نبي علیه السلام مبارک یو ستن د پنجرې مبارک سره خوا کې نه نبی هم د عایشې بي په کوټه کې دفن ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما نو یو ستن باندې لیکلي اسطوانة الحرس اسطوانة السریر بلې پې په شین خط لیکلي دا هغه ستن وه چې کوم ځای کې د دواړو جهانو مبارک سردار به اعتکاف ته ناست نو ګوره سړي له خوا نه ورکوي بله ورسره خوا کې ده اسطوانة الوفود چې جرګې به رالې نو هغه ځای کې به نبي علیه السلام سره هغې ملاقاتونه کول بله اسطوانة الحرس څوکیدار به نبي علیه السلام ته ولاړو څه زمانه و بیا قرآن حکیم کې الله آیت نازل که والله یعصمک من الناس چې ستا حفاظت په ما دی زه به دې ساتم څوکیدار یې چوټي کوي زما څوکی مه کوم بله یو ستن ده اسطوانه عایشه ورته وایي حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها فرمایلي چې ما ته نبي علیه السلام په جومات کې یو ځای ښودلی
چې هغه ځای کې څوک ودرېږي 2 رکعاته مونځ وکړي زما شفاعت ولا واجب کېږي او هغه ځای که ما خلکو ته اوښو نبي علیه السلام فرمایي نو خلک به پې جګړې یو بل سره وکړي نو بیا عایشې بي بي هغه ځای خلکو ته ښولی دی نو په هغه ځای مې استن ولاړه ده بره یې پې په شین خط لیکلي دي استوان عایشه خلک ورځي مسلمانان پکې 2 رکعاته نفل کوي استوان ابي لبابه دا یو صحابي د هغه نه یو غلطي شوې وه دغه ستنې پورې ځان تړلی و بیا الله توبه قبوله کړه په هغې د پاسې استوان ابي لبابه لیکلی بله یو استن د استوان مخلقه خلوق خوشبویۍ ته وایي هغې کې به یې خوشبویۍ ښودې وه چې جومات پې خوشبویۍ عود به یې پکې بلو د جومات خوشبویۍ بل استن د استوان حنانه د کجور استن والته نبی علیہ السلام مبارک به ورته ډډه والې و تقریر به یې کو یو بیبي نبی علیہ السلام له بیا ممبر جوړ چې ممبر یې جوړ کړه نبی علیہ السلام راغی په هغه ممبر باندې کېناسته خو چې ممبر له راغی د ستنې جړا شروع وکړه د بخاري حدیث دی داسې وجړل لکه یو ماشوم چې مور پسې جاړي یا د اوښې بچې چې د مور نه جدا شي او چغې وایي یا وی د 10 میاشتو بلار به اوښه چې چغې جوړه کړي کله نبی علیہ السلام ورمنډه کړې لاس یې دې تاو کړ نه جړی قلاده شوه یو روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام دې بیا تپوس وکړ وی صاحب ستا په فراق باندې مې وجړل وی ښه اوس تاله یو مرتبه در الله درکوي وایه که دې خوښئ چې زه الله ته سوال وکړم چې جنت ته دې بوځي او په جنت کې به زرغونه شي او جنتیان به دې میوې خوري او که دا دې خوښئ چې الله ته سوال وکړم همدلته زرغونه شي اوس به دې جومات کې زرغونه شي او دا خلک به دې میوې خوري څه دې خوښه ده ور هغه مخیاره وه وی صاحب هغه د جنت دعا مې خوښه ده دلته خو چې زرغونه شم خو بله زه بیا وچشم که نه هغه مې خوښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله نه دعا وغوښته او صحابو ته وفرمایل وی دا ستن به د قیامت پر ورځ الله واخلي په جنت کې به یې کېږي او دا به هلته زرغونه شي او جنتیان به یې کجورې خوري د یو زمانه کې په جومات اور ولګېد نو صحابه هغه ستن راواغېسته او لکه څنګه چې مړی سړی ښخی هغه د منبر لاندې ځای وکنیسته هغه کجورې ستنې پکې کېښود او خاورې پرې پاسه ور واړولې دومره صحابه قدر او عزت کو ولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وجود پسې لږه غوندې جړا کړې محبت او مینې د مبارک علیه السلام سره کړې دا د هغه او چې ستنې مینه وکړه محبت اظهار یې وکړه پروردګار څومره لویه صله او اجر وله ورکړه وی منبر زما نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د حوض کوثر په غاړه پروت دی علما لیکي دا منبر دا خوره دا ځمکه به الله د قیامت پر ورځ وایي او دا به د حوض کوثر په غاړه ایږدي څومره مبارک ځایونه لیکن ورونو الحمدلله زمون د مسلمان محبت او مینه د رسول الله مبارک سره دا خو زمونږ ایمان دی چې کمی وي ایمان بني کافرو وخت په وخت د نبی علیہ السلام خلاف قسم قسم حرب استعمال کړي یو زمانه کې کافر راغلو او مدینه شریفه کې ډېره شوي او هغوی دا یو حربه د فرانس یهودیان عیسایان اوس هم چې دا چا دا د نبي علیه السلام مبارک دا کارټون شایع کړی دی که نه دا فرانس کې هم شایع شوي دا د پخوا نه دشمنان دي پیرنګیان راغلل خشته ښکلې جامې یې واچولې ځانونه یې ډولي کړل او پټکي یې په سر کړل ږیرې پرېښودې لکه چې دوی مسلمانان دي بلا مالونه یې راوړل یو بادشاه سلطان نورالدین هغه د شپې خوب ولید نبی علیه السلام مبارک یې په خوب کې یو 2 کسه یې ورته وخوي دا سپي رانه کورې کړه چې راپاڅېد 2 رکعته لمونځ او بیا ویده شو بیا نبی علیه السلام په دا 2 سپي رانه کورې کوئ درې ځله یې خوب ولید یو خپل وزیر یې راوغوښته وی دا څوک یم وی الله زه چې د مدینې شریفې څه چل دی ځان سره صاحب پیسې دولت والا بلا دولت پیسې یې واخېستې مدینې شریفې ته راغلل وی څوک یم وی د مدینه منوره کې چې څومره خلک اوسېږي دې ټولو ته اعلان وکړه او انعامونه وله ورکړم او زه به وله انعام ورکوم بادشاه سلامت ته ورته ګوره چې دا 2 کسه پکې راشي ما ته ښایي اعلان یې وکړه چې بادشاه راغلی دی او مدینه شریفه کې خیرات ویشي څومره چې مسلمانان یې ټول راځي یو یو براته او بادشاه په خپل لاس انعام ورکاو وزیر ورته بادشاه سلامت ګوره سړی م صحیح کوه
دا سړي پکې رانه سبا بیا اعلان وکړو څوک پاتې هغه راځي چې څه پاتې وغي واغش بل دې بیا اعلان وکړو څوک پاتې هغه هم راشه دا دو پکې رانه بادشاہ وزیر ته پیسې دې ټول راله برباد کړي سړي مخکاره نشو صبر وکړه الګا وی څوک پاتې شته چې د بادشاہ نه پیسې نه وصول کړي وی څوک نشته یو دوه کسه پاتې دي اول رانه اجي ډېر نه کان خلک دي بزرگان او ذکرونه کوي هغه خلکو د خیراتونو صدقې ورکوي مونږ ورته وی هغه بادشاہ به مونږ ورکو مونږ د بادشاہ صدقې څه کوو وی دغه دومره اول صاحب د نیکانو خلکو غوډان له یو حلقه جوړه کړي چې ویری وله پیسې به نه راځي هغه چې مونږ بادشاہ له نه ځو په زور یې راوله خلکو انقلاب جوړ کړ صاحب زمونږ پیران صاحبان دي نه کان دا بو دي په تاسو یې راوله تیرې واستلو بادشاہ وتاو کتلو امداد ودی نبی علیہ السلام مبارک چې ما ته کوم سپي خولې دي چې دا سپي رانه کورې کلات ودی لاړ شی وی تلاشي واله لاړل ټول کورې ولټاو څه پیدا نه کړ اخره کې یو ځای له کجورې څانګې پرتې وي وی دا لرې کې چې څانګې لرې کې په هغې لاندې پوړ پروت و وی دا لرې کې چې لرې لاندې لرګي پراته وو وی دا لرې کې چې لرې په لاندې سورنګ و سړی یې ورکوس کړه ته اخره کې راووت صاحب یې خو ډېر لرې تللی دی سړي یې ونیول ګرفتار یې کړی سرمنې مباسو پرېږدم هم چېرته الوایه وی ښه نو موږ د فرانس انګریزان یو او موږ د سورنګ د کنستو ډېر مهارت لرو سورنګانو باسو موږ ځان مسلمانان جوړ کړي دي پیسې هم راوړي دي او په سازش راغلي یو او کوشش هم دا دی چې د نبي علیه السلام مبارک او د هغه د ملګرو دا وجودونه وباسو ظالمانو خاوره هم څه کړه وی موږ د شپې دروازې لګیا یو د شپې سورنګ وباسو د شپې دا خاوره بیوړو او هغه مقبره کې اچوو وی کارم څومره کړی دی وی بس د نبي علیه السلام خپو مبارکو ته یو لیش دی پاتې دی خو چې دغه ځای ته ورسو نو ځمکه جړقېږي کار نه کېږي چې لږ هم ځمکه که نه جړقېږي بادشاه بیا هغې له ډېره سخته سزا ورکړه سرونه یې قلم کړل سلطان نورالدین او بیا د نبي علیه السلام مبارک د هغه وجودونو نه ګیر چاپېره د سکې دیوال و چې څوک دا بیا ونه کړي سکې یې ویلې کړه او هغه یې ګیر چاپېره واچوله سکه او بره یې ښه مضبوط دیوال و او د هغې د پاسه غټ ګنبد جوړ دومره سورې نشته چې څوک د نبي علیه السلام مبارک یا د صحابه قبر وویني دا بادشاهان چې ورشي دا د هغه دیوال نه ګیر چاپېره پنجره توده نو د هغه دیوال او د پنجرې په دامیاس کې ورننوت یو بل عالم تېر شوی دی شمس الدین شیخ شمس الدین هغه د ما یو دوستو او د مدینې منورې د جومات خادمو وی ما ته قصه کوله وی ما ته وی چې ما ته د مدینې امیر اطلاع وکړه چې راشه وی ورغلم وی ما ته یو خبره درته کوم بېګاله به څه مېلمانه راځي او د جومات دروازه به ورته کوله وکړي او بیا به بنده کړي او چې هغوی هر څه کول نو چې غږ به نه کوې ګورې نه به ورته غږ کې او نه به بل چا ته ال وی او که ال دې وي نو سرمن به دې وباسه وی زه خو پوه شوم چې څه لانجه خو ده وی رالم جومات کې د نبي علیه السلام مبارک روزې سره کېناستم او جاړم چې یا الله زه څوک یم زه خو څه نشم کول غریب سړی وی چې ماسخوتن لمونځ چې خلک ټول لاړل تیاره شوه وی دې کې ور وټکېده وی چې ورغلم ور مې لر کړه بادشاه وتمون وی صیبه دومره دي چې سړي مې وشمېرل 40 کسان راننوتل چارې دي ورسره سسکورې دي ورسره کودالې دي ورسره شکرې دي ورسره د خاورې د اوړو صندوقونه دي ورسره او بس پړه مې تیاره شوه چې دا خو دوی راللو دا خو اسنت دا خو د نبی علیه السلام مبارک او د صحابه او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهم د قبرونو پسې نه راغلی یا خدای دا په جړا شو وی چې څنګه دي د منبر مبارک ته راورسېدل وی ناګانې وډړق شو وی ډړق سره ځمکه اوښتېده دا 40 والا پکې وردن نه شو ځمکه بیا پیوس شوه وی د خوشحالۍ نه مې وجړل وی چې رالم ځمکه جنګېدلې ده او سړي یو نامونشان سره د هغه چارو سسکورو نشته بادشاه راپسې لږ ساعت په سوال جواب وکړ دی خو راشه چې رالم چې سړي څه شو مې چې صاحب دا چل شوی وی نه دروغ وی مې چې راشه چې ته نښې وښیم وی چې ورغلم هغه نشان مې ورته وښیم نشان او د هغوی هغه چې کومې جامې او څادرونه پلونه بارو امې ورته وښول چې دا وګوره
وی په جلا سر شوې کو ال د چاته نو سرمن بده وباد چې څه وشو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت څوک کوي والله يعصمك من الناس قرآن اعلان کړی قرآن الله بر د خلکو نه بچ کړي یک تنها الله حفاظت وکړو د مرګرو الله حفاظت وکړو د کلی الله حفاظت وکړو د مدینه شریف الله حفاظت کړی دی نبی علیہ السلام مبارک اعلان کړو یو اور بلګي او داسې اور به چې د هغې رڼاګانې او د هغې هغه لمبې به په یمن او په شام کې لیدلې کېږي د نبی علیہ السلام د وفات نه 6.5 کاله پس 652 کاله پس د مدینې منورې په ګاونډ کې اور ولګېد قبلې طرف ته او داسې اور ولګېد داسې چې په شام او په یمن کې به د ساروس د شپې سټونه ښکارېدل او په شپه کې به د مدینې منورې خلکو به د شپې کار کو داسې رڼا و انوار او سپومې چا نه لیدل داسې اور ولګېد اور لرې لګېدلی او مدینې منورې طرف ته را روانو لرې لګېدلی او داسې را روانو چې خلکو ورته کتل نو په دې اور کې د اور دریابونه به مونږ ته ښکارېدل او چې غر به په مخه راته هغه به یې ویلې کو اونه به راتله هغه به یې ویلې کوله او په هوا کې مارغان نه شو ټینګېدې داسې اور دغه دغه علاقې ته لاړم نو ملګري ملا سره قسم په الله سره حیران داسې په میلیونو ځکه ډرایور موږ ته یو ډېر ښه ډرایور خدای میلاو کړ هغه ډېر زیات وګرځولو هغې سړکونه جوړ دي په میلیونو قسم په خدای داسې کندې دي پکې که نه دا ځمکه سوځېدلې ده نو لکه دا شی چې اوس وځي دا سکاره بار روځي داسې دا سکاره بار راوتي دي دا سکاره دا کاڼي سوځېدلي دا ګټې او داسې پکې غارونه دي که نه چې زه درته وایم لکه د دې جومات د دې برنډې برابر غارونه داسې غارونه ملګرو ته مې ورکونه شی پکې ونه غورځېږې داسې په پارلانګونو غارونه بیا غارونه بیا دا ځمکې شلېدلې دي او کاڼي چې لاس کې راوالې زما هغه ملګري دی حاجي صاحب هغه ته یو څو کاڼي راوړم دي غټ کاڼي چې به مې اوچت کړې تا به یې معلوم دي غټ کاڼي به مې اوچت کړې لکه ډېر سپک ولې سوځېدلي ټول علاقه مکمل سوځېدلې ده غر د جبل بني قریظه ورته وي هغه غر داسې سوځېدلې داسې چې د هغې هغه کاڼي هغه خاورې خلک اوړي پټو کې اچوي غر داسې سوځېدلې په میلیونو دغه علاقه مکمل داسې چې سړي هغه زما هغه ملګري ما د ایمان مې تازه شو سړی حیران شي چې خدای د نبي اسلام پیشنګویي وګوره او بیا ځمکه او غرونه او کاڼي سوځېدلو ته وګوره کاڼي داسې ایره ایره پراته دي بادشاهانو له چل نه ورې چې څه چل ورته ځکه چې یو ځای نه دی داسې په میلیونو په څو خدای چې څو سوه میله علاقه ده دا مکمل سوځېدلې پرته ده او داسې غارونه پکې شوي دي داسې یو غار نه دی سل د په سترګو ښکاري ما بېګا یو تاریخ کته بېګا نو دا اور چې وی کله مدینې شریفې ته را رانږدې شو نو د مدینې خلکو سره غم شو چې خدای دا اور خو مدینه منوره راغی مدینه منورې ته رانږدې شو دا خو مدینه شریفه ونه سوځي او چې مدینه شریفه سوځي خو جومات به سوځي د نبي علیه السلام مبارک روزه ده پکې خلکو جلاګانې شروع کړې وی صاحب د مدینه منوره کې داسې یخ بادونه شروع شو داسې یخ بادونه یعنې زما په اندازه باندې به یا 3 میله یا 4 میله ته به دا اور رارسېدلي د مدینې منورې دومره نږدې قبا نه لږ غوندې مخکې علاقه ده کعب ابن اشرف یهودي قلعه ده ورسره خوا کې هغې ته دا اور رارسېدلی دی چې دا خلک ولا تماشې له ورلل نو چې دومره اوري چې په میلیونو بلیږي په میلیونو او چې دومره اوري چې په زرګونو میله لرې د هغې رڼاګانې ښکاري او چې دومره اوري چې کاڼي ایره کوي هغې ته څوک نږدې ودرېدی شي په میل کې مو د څوک نږدې نه شي ودرېدی او یقین وکړه بېګا مې تاریخ کته چې د مدینې خلک به ورسره داسې په خوا کې په ګاونډ کې ولاړ و تودې خوا بلکل نه راځي تر دې حده پورې ناشنا حیران شوم چې یو سړي غشې راواغېسته او اور ته یې ونیوه دغې اور ته د تنور اور ته څوک نشي نږدې کېدی نو چې غشې ور وې غورځو نو د غشي هغه اوسپنه چې غشي کې کومه اوسپنې هغه ویلې شوه او لرګي یې ونه سوځې ځکه لرګي یې د مدینې منورې د بوټي لرګي او چې څنګه د مدینې منورې د حرم حدودو ته راغلی بلکې ما خو پکې ونه لیده خو تاریخ ما بېګا کته
وی چې یو تیږه ده نیمه د مدینې منورې په حدودو کې، د حرم په حدودو کې، او نیمه بار وه، نیمه سوځېدلې، نیمه پاتې ده. دغه بلکل مکمل یخه یخني، او اخواته ورونه بلیږي، او دومره اور چې په زرګونو میله شام او یمن په زرګونه لرې دي، هلته کې رڼاګانې ښکاري. او بیا وی هغه د مدینې منورې هغه یخه هوا هغه پې تیزه شوه، په دې اور د پاسه ورله هغه اور یې مړ کړ. ما وی د الله تعالی څه عظیم قدرت دی، څه لویه نښه ده. دلته کې نږدې نه تاو شته، نه اور شته، نه ګرمي شته، نه ګرمه هوا شته، علاقه کې یخې هواګانې دي، او هغې طرف ته په میلونو غرونه سوځي، کاڼې ویلې کېږي، اونې سوځي، بوټې سوځي، غرونو باندې اورونه بلیږي. دا جمدی نښې دي د نبي علیه السلام د حفاظت کوي. نو د نبي علیه السلام د کریم رب العالمین حفاظت کړی دی. او چې دجال کله راشي نو دجال به مدینه منورې ته نشي داخلی دی، مدینه منوره کې به یو څو زلزلې راشي، نو چې کوم منافقین وي پکې بدعملي ابه دجال له وځي او نیکان به پکې پاتې شي. فرشتې به د مدینې منورې نه ګیر چاپېره تاو وي، دجال به نه پرېږدي. او نبی علیه السلام فرمایي ایمان به مدینې منورې ته داسې راغون شي لکه مار چې خپلې سوړې ته ننوځي. او په ټولو کلو کې اخري کلی چې د قیامت نه مخکې روانېږي به مدینه منورې، ټول کلي به روان شي، دا به پاتې، دا به اخر کې خرابي. نو د مدینې منورې حفاظت د نبي علیه السلام د مخه، د هغه د ملګرو حفاظت د نبي علیه السلام د مخه الله کړی دی. نو د نبي علیه السلام حفاظت به ولې نه کوي؟ کفار په ډېر هم لګي، کارټونونه هم جوړوي او هر څه لګي، هر څه جوړوي. قسم په الله که د نبي علیه السلام په شان کې دومره کمې راوستې. او زه خو ورته یو خبره کوم، اځې تاسو نه تپوس کوم، رښتیا جواب راکړئ. دا کارټون خو د کافرانو ظالمانو جوړ کړ، په دې خیال چې د پیغمبر علیه السلام هڅه کوو بېعزتي وکړي، لیکن د مسلمان په زړه کې د نبي علیه السلام محبت نور دې سره زیات نه شو، نور هم زیات کم یې نه کړ. هغې خو هسې عزت نه کوي، خو د مسلمان په زړه کې عزت نور هم زیات شو، مسلمان نور هم بلوه شو، نور هم روچت شو. الله تعالی د مسلمان ایمان وکته، ویښه چې ګورې دا مسلمان ځان وجني، څونه پکې شهیدان شو. دا په نبي اسلام ننګ او غیرت کوي. خو زه یو افسوس کوم چې زموږ حکمرانان بې غیرته دي، سمه نه دي. دا ښکاره خبره، زه راته چې شمدید خبره کوم، وخت بیا رانه اوږد شو، تېر ځلم ناوخته و. مدینه منوره کې په دې اخري جمعه کې ما دې ملګرو ته وویل، نن خو امام صاحب ناشنا تقریر وکړ، ټولې د پیغمبر علیه السلام په محبت تقریر وکړ، اخري جمعه ناشنا تقریر وکړ. او دومره په جوش کې حذیفي صاحب تقریر وکړ چې په دغې خلقو باندې زبردست سخت ردونه وکړل. وی هغې زمونږ پیغمبر ته دیموکراتیسي پیغمبر وی، او زمونږ دین ته دا دین وی، او سخت تنقید یې وکړ امام، او اعلان یې وکړ خلقو ته چې د نبي علیه السلام په شان کې چا ګستاخي کړې ده، دا مرتد دی، دا د هغه الفاظ، او داسې مرتد دی چې د توبه نه قبلېږي. دا ور یاد ساتئ، که یو سړی کافر شي مرتد شي بیا مسلمانېږي، خو د محققینو علماو رایه دا ده چې د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي وکړي دا زندیق دی، د توبه نه قبلېږي. دا اعلان هغه وکړ. صاحب د سعودي حکومت اعلان وکړ چې د ډنمارک څومره مصنوعات دي دا به دکان کې نه خرڅېږي، سفیر دی واپس شي، سفارتي تعلقات قطع. او تاسو یقین وکړئ چې بیا به دا دغه والا ګرځېدل، دا بندیې والا، دا څه ورته وایي، دا زمونږ په وطن کې دا کمیټۍ والا، او هغې باقاعده په دکانونو ګرځېدل چې د دغې ملک کم ډبې کم شی په کم دکان کې پیدا شو، دکان به سیلي. او ما ته یو اجي صاحب هلته ووایي چې په بندرګاه کې 3 جزونه د هغه ملک د سامان ډک ولاړ، هغې ورته واپس کړل. نو داسې پکار ده، ټوکې نه پکار. اردن یو رپورټ ملک دی، هغه دا غیرت کولی شي، ایران یې کولی شي، سعودي کولی شي، وایي پاکستان خو د اټومي طاقت یې ډېر ولې نه شي کولی. نن ټولو مسلمانانو 54 ملکه نن د مسلمان دي په مخته ځمکه، 54 ملکه د مسلمان نن دومره طاقت دی چې دومره نه عیسایان شته، نه یهودیان شته، نه هندوان شته. طاقت د مسلمان نن زیات دی. مسلمان سره سره زر شته، تیل ورسره شته، بحري چې څومره غټې غټې لارې ټول د مسلمان په قبضه کې دي. چې مسلمان نن خپلې بحري لارې بندوي، قسم په خدای که یو کافر هم دې په لاره راشي،
دا هغه سره دی، هر څه مسلمان سره، تیل غوندې شی مسلمان سره دی. تاسو دومره هم نشئ کولی چې کوم ملکونو د نبي علیه السلام هڅه وکړو، کم از کم دا اعلان وکړئ چې سفارتي تعلقاتو سره ختم کړئ، خپل سفیران ته راوغواړئ، خپل ورته واپس کړئ، او کم از کم د دې د مصنوعاتو بایکاټ وکړئ چې دې شی به موږ نه اخلو. چې لږ زور خو واجي که نه، نه بیا زموږ د حکمرانو دوستان دي. ولې امریکا نه یریږي، زموږ دا یریږي. مسلمان کې غیرت شته، خو حکمران بے غیرت اره.